بسم الله الرحمن الرحیم. اپریدي انټرویو به تاسو کتلی کو زه دوباره چلوم تاسو به بور شئ خو د هغې جواب زه ورکوم. دا خبره به کلی چې یاره عمران خان زمونږ لیډر و، موږ د بانوې ورلډ کپ ګټلی و او زمونږ یو ښه سپه سالار دی او زه د هغې د ښه کار سپورټ کوم، خو چې کوم غلط کار دی غلطه پالیسي ده، زه د یو عام پاکستاني په حیثیت په هغې باندې ما د تنقید حق حاصل دی. بیا پکې خاص کر د بیرون ملک چې کوم پاکستانیان سمندر پار پاتې کیږي د هغوی سپیشل شکریه ادا کړې ده. خلکه ته دا منې چې کرکټ د هغې د وجې ما شروع کړی او زه د هغې نه انسپایر وم او هغه ما ته وښودو، خو په هغې باندې ډزې وشوې، تا غږ چوت نه کو. د هغې حکومت د هغې نه مخکې ختم شو، تا غږ چوت نه کو. ښه د هغه د ورکرانو سره کمې لبې وشوې، تا په هغې غږ چوت نه کو. دغه وخت کې ته عام پاکستانی نه وې. شهباز شریف ګلې په غلا باندې اوټونه واغستل، تا غږ چوت نه کو. تا هغه وخت کې عام پاکستانی نه وې. یو سړی چې د سړي سره کښېني او تاسې لا دومره خم کړي چې ته په خپله باندې اقرار کې چې نن زه څه یم، دا د عمران خان د وجې، خو په هغې دومره تکلیفونه تېر شو، دومره زیاتې او ظلم ورسره وشو، تا غږ چوت نه کو. خو چې کله شهباز شریف په دروغو باندې وزیر اعظم شو نو تا ته هغه در په یاد و. ښه ته په خپله صحت کارډ یو ښه دغه اوس تا له اول ځل دا اقرار وکړو چې کله په تا تنقید وشو. تا د دې نه مخکې دا خبره نه ده کړې. نن هغه په جیل کې دا خبره نه کوي چې سړی ولې بې ګناه په جیل کې پروت دی. بې ګناه په زرګونو پښتانه چې صرف د عمران خان سپورټ کوي په جیل کې پراته دي، ته د هغې لپاره اواز نه چوتې او تا ته شهباز شریف در په یاد دی. خو دا ولې دا د یو څو عهدو لپاره د خپل زوم د پروموټ کولو لپاره دا تیر شوی سیریز کې وایټ واش شوی 3-0 باندې سیریز بللی و او دا برپور امکان و یقین و چې دا به د کپتانۍ نه لرې شي، خو چې تل د چمچه‌توب کې او د پښتنو په وینو او د هغه په ووټونو باندې ته ډاکا چې نو هغه به څنګه د کپتانۍ نه لرې شي. په دې خبرو باندې نه خلاصېږي. خلک څنګه چې ځان د پښتون دغه شان مخامخ راشه. عمران خان چې په جیل کې د دې لپاره د پروټیسټ اعلان وکړ چې پښتانه سره وځي او دا کم نور بې ګناه کسان چې په جیل کې دي او شهباز شریف ته ته په دروغو وزیر اعظم شوی او د ماماګانو ته ووایي دا که تاسو چې کوم ظلم زیاتی شروع کړی دا ملک هم تباه او برباد کو، د دې نور قلار شئ. په دې به خلاصېږي، په دې به نه خلاصېږي چې زما لیجنډ دی او ما ته حق حاصل دی. تا ته کو د هغې باندې په پالیسۍ باندې تنقید حق حاصل دی او د هغو څه چې کوم ظلمونه کېږي په هغې هم ته خبره شي کولی، که نه په هغې تا ته حق حاصل نه دی په هغې باندې ته عام پاکستانی نه یې. امید د ملګرو زما د پیغام خو ورسوئ، که چېرته یې واوري دا سترګې را ایښې شي.